اوس د دې نه پس د ناز شریف دپاره امان شاه امان صاحب ته دعوت ورکوم چې تشریف راوړي یو ناز شریف پیش کړي. کوم ځای په مکه کې پاک نبي چې جګېدلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی. کوم ځای په مکه کې پاک نبي چې جګېدلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی. کوم ځای جګېدلی زما وروره غونچفم دی کوم ځای جګېدلی زما وروره غونچفم دی مکې معظمې سره پنځه سوه قدم دی مکې معظمې سره پنځه سوه قدم دی دا مې هغه کور سره نو یو وروره لیکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی. کوم ځای په مکه کې پاک نبي چې جګېدلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی. نن سبا هغې کې درته وایم یو مکتب دی دوه چاته جوړ شوی درته وایم عجب دی دا په خپلو سترګو مې یګوله کتلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی. کوم ځای په مکه کې پاک نبي چې جګېدلی دی ښکلی دی او ښکلی دی او هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی. دا د بیت الله سره نږدې واوره ګوترم درومي عاشقان ورته وروره په بربر ګوره په ښایست کې دغه زیر چا منلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی. کوم ځای جګېدلی زما وروره نامور دی دې سره یو غر دی چې بېشانه مونور دی دې سره یو غر دی چې بېشانه مونور دی. دنیا کې پاک نبي تشریف دلته کې راوړلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی. دې کور سره نږدې نو درته وایم زمزم زمزم سره دا کور دی درته وایم د محترم زمزم سره دا کور دی درته وایم د محترم وای امر شاه رضی هلته کې ورغلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی هغه خو ډېر ښکلی دی. ډېر زیات خوب دی ملګرو در قرآن خوند بلکې تا کې داسې نشته په انسان خوند ډېر زیات خوند کې په مزه مزه چې لولي داسې نشته په جنت کې د رضوان خوند. ترجمې سره چې اوري کوم کسان د ګبینو سیوا شي په لسان خوند نعمتونه د دنیا به دې بیا هېر شي کلي واغېستې یو ځل په دې جهان خوند بلبلان چې د بستان خلکه نه دي چې ورکړی ور نبي دغه بستان خوند د قرآن خوند